دا 1995 کال د بوسنیا د سربرینیتسا ښار دی. سره له دې چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي ساحه اعلان شوې وه، خو ملادیچ په مشرۍ سربي ځواکونه د 8000 مسلمانان په 2 ورځو کې وژني. دا جنگي جنایتکار د دې ماشوم د وژلو مخکې دته وایي چې مه ډارېږه، هیڅ خبره هم نشته. بیا امر کوي چې ښځې او سړي سره بیل کړي. د جنسي تیریو او وژنو وروسته 8000 انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا د بوسني مسلمانانو د نسل کشۍ یوه برخه وه چې شاوخوا 30 کاله یې پوره شول. د اروپا په زړه کې د مسلمانانو پر ضد یوه له خونړیو غمیزو چې شاوخوا 100,000 نفران پکې مړه او په میلیونونه نور کوچېدو ته مجبور شول. دا هر څه د ملګرو ملتونو د سار لاندې رامنځته کیږي، خو دا سازمان ورته صرف د نسل وژنې نوم ورکوي. دا ناورین هغه وخت پیل کیږي کله چې د یوګوسلاویا فدرالي هیواد ټوټه کیږي او د بوسنیا هیواد د خپلواکۍ اعلان کوي. خو سربي ځواکونه چې د اورتودوکس مذهب پیروان ول د بوسنیا د مسلمانانو د ازادۍ مخالفت کوي او د هغوی پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کوي. د جنرال لاتکو ملادیچ تر مشرۍ لاندې سربي پوځ او مالیشې د بوسنیا مسلمانانو د له منځه وړلو یوه منظمه پالیسي تعقیبوي چې پکې د ښارونو محاصره، د کلیو ویجاړول، د جوماتونو سوځول، د ښځو سره جنسي تیری او د عامو خلکو ډله ییزه وژنه پکې شامل ول. سره له دې چې د سربي ملیشو لخوا د اسلام مقدساتو ته سپکاوی کېدو، جوماتونه یې ورانول، قرآن کریمونه یې سوځول، خو مسلمانانو په پټه په حجرو او کورونو کې د دین زده کړې، منځونه او اذانونه ژوندي ساتلي وو. همدارنګه د بوسنیا اردو او د المجاهد د نوم د لاندې په زرګونه مجاهدین د نړۍ ګوټ ګوټ نه په بوسنیا کې راټولیږي او د سربیا د پوځ پر وړاندې جګړه کوي. دغه نسل کشي 4 کاله دوام نیسي او د نړیوال فشار، بوسنیایي مقاومت او پوځي مداخلې وروسته پای ته رسي.